د لوی خدای په نامه. ګرانو هیوادوالو، خویندو او ورونو، نن د وعدې سره سم زه په دغه ویډیو کې تاسو ته غواړم چې بیان وکړم چې ولې او په کوم دلیل زمونږه غټه کولمه ناروغه کیږي او موږ ته نورې ناروغۍ پیدا کوي. د اوږدو څېړنو په نتیجه کې پوهان، ډاکټران او څېړونکي په دې باور دي چې موږ په خپل لاس د ناسمو عادتونو په نتیجه کې خپله غټه کولمه ناروغه کوو. دلایل یې په لاندې ډول دي. اول، موږ په پوره کچه او اندازه اوبه نه څښو. موږ تاسو ته خپل هیوادوال معلوم دی چې د سهار نه تر ماښامه 10، 12 یا تر هغه زیات ګیلاسونه یا پیالې چای، شین چای او تور چای څښي، ولې اوبه نه څښي. اوبه ډېرې کمې څښي او دا دلیل د غټې کولمې د مریضي ګرځېدلی سي او ګرځي. موږ انسانان عادت لرو، په دویمه درجه کې موږ انسانان عادت لرو چې اومه یا خام سبزیجات او میوه‌جات نه خورو یا ډېرې کم خورو. د خامو او اومو سبزیجاتو او میوه‌جاتو په پوستکي کې یو ډېر مهمه ماده چې هغه ته موږ او تاسو په وطني ژبه سبوس وایو، په اروپایي ژبو ورته فایبر یا فیبر وایي، چې دا په دې پوستکو د میوو د سبزیجاتو کې په کافي اندازه شته، همداسې په حبوباتو کې، او دا په حقیقت کې جارو د غټې کولمې ده. یعنې غټه کولمه د دغه سبوس په واسطه پاکیږي او جارو کیږي. دریم، موږ په پوره اندازه هره ورځ حرکت نه کوو، قدم نه وهو او پیاده ګردي نه کوو یا نور رنګه سپورټونه نه کوو. په خاصه توګه هغه کسان چې په دفترو کې کار کوي 8 یا 10 ساعته ځای په ځای ناست دي. دا هم بل دلیل د دې ګرځي چې زموږه غټه کولمه ناروغه سي. څلورم، همداسې موږ داسې خواړه خورو چې هغه په کیمیاوي موادو باندې ککړ دي، په اصطلاح کیمیاوي مواد پکې کارول شوي دي. په اروپا کې، په امریکې کې او په دغه هیوادو کې زموږ وطنداران او هیوادوال د بازار خواړه چې هغه ته په اروپایي ژبو کې فاست فود وایي، داسې خواړه خوري چې هغه د موږه نه تنها غټه کولمه ناروغه کولی سي او ناروغه کوي، بلکې زموږ ټول ارګانیزم ته، ټول بدن ته لوی تاوان رسوي. زموږ د هیوادوالو یو لوی عادت دا ده چې وچه ډوډۍ او له وړو نه نورې جوړې شوې غذاګانې په پوره اندازه خوري. دا نشایسته‌ایي مواد دي، یعنې د ډوډۍ او د وړو نه غټ جوړ شوي نور خواړه غټه قسمت یې نشایسته ده. او وخت چې موږ دا رقم خواړه خورو، په داخلي دیوال یا جدار د غټه کولمه کې د دغه نشایسته‌ایي خوړو هره ورځ یوه پرده نښتې پاتې کیږي. او دا پرده چون موږ هره ورځ دا غذاګانې خورو، ډوډۍ خورو، دا پرده ډبلیږي. په
پس له یو مودې نه زموږ په غټه کولمه کې چې تقریبا 15 یا 6 سانتي متره قطر لري، ډبلوالی لري، په دې کې د یو واړه سوري په اندازه جای پاتې کېږي، نوره ټوله کولمه بندېږي. دا عکس چې تاسو دلته ګورئ دا د ډاکټر واکر د یو لوی محقق له کتاب نه اخیستل شوی ده. هغه په دې عکس کې ښودلي دي چې دا غټه کولمه څه رقم بندېږي او څه مشکلاتو سره مخامخ کېدی شي. موږ د ماښام ډوډۍ ډېره ناوخته او ان کله په 10 او په 11 بجو یې خورو، او دا خبره هم باید په نظر کې ونیسو چې موږ د ماښام ډوډۍ، موږ افغانان بخصوص د افغان وطنداران د ماښام ډوډۍ په اصطلاح خپله اصلي ښه ډوډۍ چې دوی ورته ښه ډوډۍ وایي چې هغه وریژې دي او غوښې دي، دا د ماښام لخوا نه خوري. د موږ بدن د جوړښت په لحاظ، د موږ د هاضمې سیستم د جوړښت په لحاظ، د ساختمان په لحاظ داسې عادت لري یا داسې جوړ شوی ده چې په 10 بجو د ماښام شروع کوي، اول خپل ځان پاکوي، په خپل ځان کې راټول شوي کثافات، چټلي دا وباسي، تیزابونه وباسي، زهرونه چې پکې راټول شوي دي، زهري شوي مواد، کیمیاوي مواد دا وباسي او ځان پاکوي او پس له هغه نه استراحت کوي، دمه کوي. یعنې ولې کوم وخت چې موږ ناوخته غذا خورو دا ارګانونه نه پاککاري کولی شي، نه ځان پاکولی شي او نه استراحت کولی شي. هغه څوک چې د روغتیا په اصولو، په قوانینو بلد کسان دي، هغوی خپله غذا، د ماښام غذا ډېره سپکه غذا، ډېره وړه غذا او هغه هم په 4 یا 5 بجو د مازدیګر او د ماښام تر مابین خوري. په دې پوهه یا په دې امید چې دا د هضم پروسه، دا د هضم جریان تر 10 بجو پورې تکمیل سي او بیا ارګانونه خپله پاککاري وکړي او خپل ځان پاکي. همداسې موږ انسانان عادت لرو چې ډوډۍ نه زدویو. ډوډۍ بې له دې نه چې په خوله کې ښه تاو راتاو کړو، ښه یې وزدویو، لذت یې نه ویسو، ځکه د ډوډۍ لذت، د ډوډۍ مزه په خوله کې ده. وخت چې له خولې نه لاندې لاړه شي خو نوره مزه موږ نه شو احساسولی، مزه یې په خوله کې ده. او له بلې خوا نه دغه زدول یو لویه برخه ده په هضم کې چې په خوله کې دا صورت مومي او موږ ډوډۍ زر باید تیره نه کړو او هغه هضم کړو. کوم وخت چې ډوډۍ نه زدول کېږي او معدې ته کښته کېږي، معده او نور د هضم ارګانونه هم هغه پوره نه شي هضمولی، بنان دا پوره نه هضم شوې غذا زموږ غټه کولمه هم ناروغه کوي او مریضوي. اوس چې موږ په دې وپوهېدلو چې موږ د دغه عادتونو په نتیجه کې خپله غټه کولمه له قبضیت سره، له ناروغۍ سره مخامخ کړه او ناروغه مه کړه، راځئ چې اوس وګورو چې دې ته کومې مریضیګانې پیدا کېږي، خپله دې ته او زموږ بدن ته کومې ناروغۍ پیدا کېږي. اپنډکس هغه ناروغي ده چې د موږ هېوادوال ورته اپنډیسیت وایي. د موږ هېوادوال ورسره اشنا دي، ورسره بلد دي. دا هغه ناروغي ده چې
د اپنډکس کولمه او د اپنډکس د کولمې شاوخوا ته غټه کولمه دا التهابي کیږي، دا ناروغه کیږي، پړسوب پیدا کوي او په نتیجه کې ډیر شدید دردونه، ډیر بد دردونه په د نس په قسمت کې پیدا کیږي او کله دا مریضي خطر د دې پیښې چې مریض خپل ځان له لاسه ورکړي. متاسفانه زموږ په هیواد کې چې انسانان د صحت خدماتو ته، د روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، خپل ځان، خپل صحت، خپل ځان له لاسه ورکوي، یعنې د مرګ خطرې سره مخامخ کیږي. موربوس کرون یو بله ډیره خرابه د غټې کولمې ناروغي ده. دا ناروغي داسې پیښیږي چې یو قسمت د غټې کولمې التهابي کیږي او هغه ځای په کامله توګه ګنده کیږي او ډاکټران مجبوریږي چې هغه قسمت راقطع کړي او راویې باسي. البته نس څیریږي او هغه قسمت د کولمې راویستل کیږي. دا مریضي دلته بیا نه ودرېږي، دا بل قسمت د غټې کولمې ته سرایت کوي تر څو چې مریض 5 یا 4 ځله یا 6 ځله عملیات سي او دا غټه کولمه قیچي سي او ټوله راویستل سي. پس له هغه نه د مریض په راسته خوا او چپه خوا، ښي او کیڼ خواته 2 سوري ویستل کیږي او پایپونه پکې ایښودل کیږي او ضمناً دلته مخصوصې خلطې مریض ته تړل کیږي، ناروغ ته، او د ناروغ مدفوع یا چټلي یا ډکې میتیازې په دې خلطو کې راوځي. دا ډیر یو نامناسب او ډیر یو بدمرغه حالت ده چې مریض خپل چټلي په دې خلطو کې ګرځوي ځان سره او مریض نور د دې چټلي په اندازه چې څونه اندازه راووځي او څه وخت راووځي نور کنټرول نه لري. ضمناً هغه بد بویونه چې له دې خلطو راوځي دا د دې ناروغ د ژوند متاسفانه یوه برخه ګرځي. تر هغه چې ناروغ ژوندی باید دا خلطې ځان سره وګرځوي او دغه بد حالت وزغمي او تحمل کړي. سردردونه، ډیر خراب سردردونه او د میګرین سردردونه دا هم د غټې کولمې د قبضیت د بندېدو او د نه فعالیت سره اړیکې لري. زه په دې باور یم چې اصلي دلیل د سردردو د سر د دردونو همدغه د غټې کولمې قبضیت، په دې کې د چټلو موادو راټولیدل او هغه زهري حالت چې په لومړۍ ویډیو کې بیان سو هغه باعث د دې سردردو ګرځي. ما په خپله 23 کاله مخکې په کلونو سردرد درلود، ډیر خراب سردرد مې درلود. هر هفته کې 4 تر 5 ورځو پورې به ما سردرد درلود. پس له هغه نه چې ما شروع وکړه زده کړې ته په دې برخه کې، د روغتیا په برخه کې، او په اولینو اونیو کې مې خپل بد عادتونو ته تغییر ورکړ، بدلون مې پکې راوست، اوبه مې ډېرې وڅښلې او خپله سبزیجاتو میوهجات مې ډېر وخوړل. تاسو یې ومنئ چې پس له 3-4 هفتو نه 22 کاله مخکې چې د ما سردردونه ورک سول، تر ننه پورې زه بیا سردرد نه لرم. یعنې دا یو مخامخ تجربه ده چې ما په خپل ژوند کې ولیدله.
سرطان د معدې د سرطان د کولمې وبښئ یو بله خرابه مریضي ده چې په ښځو کې پس له سینې له سرطان نه دویم مقام لري، دویم ځای لري، او په نارینه‌وو کې پس د سږو او د پروستات له سرطان نه دریم ځای لري. دغه سرطان باعث د مرګ د ډېرو انسانانو له بده مرغه ګرځي او انسانان له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کېږي. ډاکټر جاوید یو ځوان ایرانی ډاکټر ده. هغه نورې مریضیګانې چې بل نور قسمتونو د بدن ته د کولمې د بندېدو په دلیل پیښیږي په لاندې ډول میري. د وینې د لوړ فشار پیدا کېدل او د وینې د چربي او غوړیو لوړېدل یا کولسترین د وینې لوړېدل دا هم دلیل دی قبضیت ده چې دا مریضي منځته راځي. همداسې د سترګو د لیدلو د قوت کمیدل یا لګېدل بخصوص په ماشومانو کې. کوم ماشومان چې په ماشومتوب کې مجبوره کېږي چې چشمې یا عینکې ولګوي یا استفاده ترې وکړي هغه ماشومان په کلونو قبضیت لرلی، یعنې هغه د قبضیت له امله د خپل دید له لاسه ورکوي یا دید یې د سترګو کمیږي. البته همداسې د ویښتانو تویېدل. د ویښتانو تویېدل یو اصلي دلیل یې د نورو دلایلو په څنګ کې د قبضیت او د غټې کولمې نه فعاله اوسېدل دي. یا په ځوانانو کې پر مخ باندې دا د ځواني دانې راختل دا هم اصلا دلیل یې د غټې کولمې نه فعالیت او د قبضیت لرل دي. نو ګرانو هیوادوالو تاسو ولیدل په دغه لنډ بیان کې چې منګه کولمه ولې ناروغه کیږي او چې ناروغه سي منګ ته کوم مشکلات پیښیږي. په راتلونکي ویډیو کې په درېیمه ویډیو کې زه تاسو ته د دغسې ناروغې غټې کولمې د درملنې ډېره اسانه لارې، ډېره اسانه طریقې، ډېرې طبیعي طریقې تاسو ته ښیمه، تاسو ته یې بیانومه چې تاسو په خپل کور کې په ډېره ارزانه توګه او په ډېره اسانه توګه خپله کولمه درملنه یې وکړئ او د قبضیت مخه ونیسئ. په پای کې یو ځل بیا تاسو ګرانو هیوادوالو ته غواړم ووایم چې سلامتي او روغتیا باچایي ده. واقعا ډېر ارزښت لري ساتنه یې او کار ورته کول دا واجب دي. او همدارنګه په خپل کور کې، په خپل کلي کې، په خپل کوڅه کې فقیر او بیچاره انسانان چې تاسو یې حتماً لرئ هغوی سره مرسته مه هېروئ. ښاد او آباد اوسېږئ. مننه. مهرباني وکړئ زما دا ویډیو او ویډیوګانې چې تاسو اورئ هغه خپله هم په دقت واورئ، خپلو دوستانو، ملګرو، عزیزانو ته یې ولېږئ او هغه سبسکرایب کړئ او ملاتړ ترېنه وکړئ، د زنګ علامه هم ووهئ. زه په دې امید دا ویډیوګانې جوړوم چې د ما هیوادوال، ګران هیوادوال
په خپل کور کې خپله درملنه وکړی سي او خپله روغتیا بیرته ترلاسه کړي. ډیره مننه.